شینواري سپیکس نه ګوره یو خو ظالمي او یو د ظالم چمچۍ وړکیا چې د ظلم خلاف غاګ نشي پورته کولی دا د ظالمانو دا چمچې دا سپورټران چې که نه دا زما ډېر سخت بدې راځي او بیا خدای دې غرق نه کړه چې نیوزیلینډ کې اوسېږي هغه قانون چې حکومت هم شی درکړي که نه ژوند زندګي به دې چلیږي ډینګ کې ګوتې وهې دا کاتې دې کوه خو د افغانستان کرکټ کې چې کوم خلک راځي او په اشمت شاهدي یا مه کوه اشمت یا په ده باندې نیوکه کوي دې ته توهین مه یوه توهین د چا مور پلار خور خاندان ته کنځا کول دي باقي چې یو سړی په دې نه شرمیږي چې د افغانستان د ملت د کرکټ د مینوالو احساس سره دی لوبې کوي نو موږ به اوس هغې خړپاړو ته خړپاړو یا توتیم نه یو خدای دې بېخو نه به تم توتي پوزه یې که لږ انسانیت یو چا کې رحمت شاه بالنګ ونه کړ رحمت شاه دې ټیم ته اصل کې بالر راغلی و بیټسمین شو شاهدي د ننګیالي خروټي نه هم زیات بالنګ وکړی افغانستان چې دی وایي د سپین بالنګ ما خو چې فوج لري خلک یې کارخانه ده په دې کارخانې بجلي لاړه وروره چا پې خودکش حمله وکړه کارخانې کې څنګه دا سپینران ورک شو د ننګیال خروټی شرف الدین اشرف لوبوا چې خدای پاک یو سړی شرمې هغلته هغه انجرډ شو سره یو بالم ونه کړه قیس احمد د کینولی خلک سپینر دی نوروره غزنفر و بل نورو ته به دې موقع ورکړه خو د سلیکشن قاسم سینو خو بیا شاهدي راشه مړه دا دوه فوټه دا د سړیتوب کار دا د افغانستان کرکټ سره نښې او دا چې ته اوس په دغې خلکو داسې نیوکې هم ونه کړې نو بس بیا به ناست یو خیر ته بیا خو د خبرو ضرورت نشته وروره بس کرکټ ته یې ګوره شی خو هماغه کېږي ما خو ورته اول نه وي چې هندوستان ګټي مګر خدای خو دې بیخ د دې هندو مباسي هندو د سړي بچی نه دی پوه شو که د سړي بچی وای ریشب پنډ په نورو خلکو راځي درز غوبلې شروع کړې دلته یې شهیدي باندې ټاک ټاک سټاپ کاوه لکه اوس دې خدای وکړي چې دویم انینګ کې چې موږ فالوان نه کړو هندوستان دا دویم انینګ وکړي او سم درز غوبل شروع کړي 10 اورو کې شهیدي نه 120 رنزي واخلي ننګیالی خروټی هم وډزېد دا به ناکار سپینر دغه نه دی ینګ دی خو ټایم دته شته ډېر یار هغه رحمان الله زادران غریب ټیلنټډ کس دی چې هغه ته یې موقع ورکړې وه ایټلیست خو ډېر د افغانستان کرکټ سره لوبې کوي بیا هم شاهدي خیر دی ټیسټ کوه ټیسټ کې لګیا اوسه خو دغه ون ډې نه تېر شه دې کې نړیوال جام را روان دی ډېر سخت به راباندې ځان هم خراب کړي موږ به هم خراب کړي موږ نه غواړو یاره څوک غواړي چې یو بده خبره وکړي یو چا ته خو هغه خپل جذبات یې هغه هم نه غواړو چې داسې چا سره شریک کړو چې هغې کې بده خبره وي مګر چې ظلم کوي ناجیزه کوي زما وطن سره زما د خلکو زما د ولس والله اوس ما ته یو چا ویښه دلته ډاکټر و ما سبوی چې چای مسکه ناروې کې خاص زه په خپله خو امریکا کې اوسم خو ناروې کې وم دا اوس هم یم نو چای مسکه هغه ماته چې څومره رنځي کړي دي پوه شوې ما هندوستان ما ورته 15050 پوه شوې وایي ښه وایي ډېرې رنځي کړي دي ما ته افغانستان سره اوس ګوره یو سړی په کرکټ نه هم پوهېږي بهشي مګر مینوال دونه چې هر سړی غواړي د افغانستان چې افغان چا کرکټ معلومات وکړي نو ظالمه زموږ خلک چې کوم نه هم پوهېږي هغه هم کرکټ سره شوق لري موږ د کرکټ ډېر خطرناک ډېر پیشنټ فین یو زموږ جذبات احساس سره باید شاهدي لوبې ونه کړي نور مه کوه اشمته که کوې بس ټیسټ کوه خدای دې وکړي چې ټول اورونه ته وکړي چې هر شی کوې نور کوه خو ون ډې نه نور لرې شه ون ډې کې چې ورلډ کپ را روان دی ګوره ځان مو هم خراب کړي او موږ مو پیمانه کې مه کوه بس پوه شوې او دا خړپاړوان چې کوم چمچې ممچې دا سپورټ کوئ سم شئ ګوره کینو ولس مو بیا خرابوئ سم شئ